نصیب چې نوی اپیسوډ بیان ماښام ریلیز کیږي او کنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو خبرو ته پښتو بهترین سیریل چې نوم یې دی نصیب د نوی اپیسوډ په خواله اپډیټ درکو چې نن ماښام باندې اپیسوډ ریلیز کیږي او کنه ټول اپډیټ سره ملګرو په دې وړو کې شیر کوو. ټول نه مخکې د وړه هماغه خپل ملګرو سره شیر کړئ، لایک کړئ، زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، بیل آیکن سره هم وکړئ زموږ اخر وړو تاسو ته په وخت ملاوي. ملګرو د پښتو بهترین سیریل چې نوم یې دی نصیب په دویم ورځ نوی اپیسوډ دی ریلیز کیږي د سولا ټایم په ټایم اپډیټ درکو. په دې کې چې کوم سټارکاسټ شامل دي تاسو سکرین باندې ښکاري هم چې ګل خان، صدیق خان، عثمان نیمي، جنید، فرحان، نادیه، ګوهرعلي، عبدالله اور بیبي، عامر او داسې نور هم بهترین سټارکاسټ په دې کې شامل دي. ملګرو سیریل چې کوم چینل باندې سټارټ دی چینل نوم دی ګل خان وینز. تاسو په یوټیوب کې ګل خان وینز یا سیریل نوم لکه نصیب تاسو په چینل لولي او په دې کې دا ډرامه یعنې دا سیریل تاسو ته میلاو شي. خبره د نوي اپیسوډ په خولو کو ملګرو دی 28 اپیسوډ په یوټیوب چینل باندې ریلیز شوي دي او 29 نمبر نوی اپیسوډ چې دی د هغې نن لومړی ورځ ده. نن ماښام مې نوی اپیسوډ نه ریلیز کېږي او سبا ماښام په 8 بجې په ګل خان وینز باندې د 29 نمبر اپیسوډ ریلیز کېږي. اوس هم در خو هم دا اپډیټ درکوو، بیا به په ټایم باندې هم دغه اپډیټ درکوو. نو دغه د نصیب د نوي اپیسوډ په حواله باندې اپډیټ ستاسو سره مې ورته شریکه کړه. که ویډیو مو خوښېږي خامخا خپل ملګرو سره شیر کړئ، لایک یې مو نه راکړه. ملګرو اجازت پر روانو کې میلاویږو. د الله په امان والسلام.